په کوم جرأت په کوم حق له موږ نه غوښتی دی؟ تر کوم ځای چې موږ فکر کوو د سرراښکارو د نومونو په ګوته کول د نامک پاشا کار دی، نو ځکه هم دا غوښتنه کړې، او تر څو نامک پاشا نه یې ترلاسه کړی دا ورنه مړ. هغوی خپل عقل له لاسه ورکړی، لیوني شوي دي سلطانه. ډېرې او بې ځایه غوښتنه یې کړې ده، بې ځایه. سلطانه که ستاسو اجازه وي زه غواړم چې ځان د خپلو آن خلکو فکر ونه کړې نامیکا. څه کوي؟ مور او پلار یې چېرته دي؟ لږ ژر کوئ، هله ژر کوئ. سلطانه که ستاسو اجازه وي زه غواړم خپله پرېکړه در واورم. زه یو کس یم زما سلطانه، خو په استانبول کې زرګونه کسان ژوند کوي. زه چمتو یم چې د هغوی نه ځان قربان کړم. هیڅ ځنډ به ونه کوم، په دې خو تاسو ښه پوهېږئ. زما دا ناچیزه ځان د خپل هیواد او خلکو نه قربان. نامیکا ته پوهېږې چې ته څه وایې؟ زه هیڅ څوک هم بیا ستا په څېر یو پخوانی ملګری خو مې اصلا نه قرباني کوم. نامیکا هغوی له خپل حد نه تېر شوي دي، سترګې دې خلاصې کړه. نن یې ستا، سبا دې او بله ورځ زما سر غواړي، پوه شوې؟ په هیڅ قیمت د هغه خاینانو ته نه تسلیموم. تاسو په حقه یاستئ سلطانه، خو د هغه زرګونه کسانو د ژوند خبره ده چې دلته ژوند کوي، چې تاسو د هغوی یو عادله او مهربانه پاچا یاستئ، پوهېږم. خو اوس د دې وخت نه دی چې احساساتي پرېکړه وکئ، یعنې قاطع پرېکړه وکئ. زما سلطانه تاسو د دې هیواد سلطان یاستئ. سلطان مو اجازه نه ورکوي چې په نامک پادشاه کوم څه وشي. و د ویل نامک پاشا خیرات خدای څه خبره ده؟ د پنځم ستون مشرانو اوربند لپاره شرط ایښی. څه شرط ووایه؟ د نامک پادشاه سر یې له سلطان نه غوښتی. میرمنې ګلفیدان، ګلفیدانې، زه ښه یم، ښه یم. خدای دې له تا نه راضي واوسي. ای خلکو، د ګالات سیمې اور په بشپړه توګه مړ شوی دی، پوه شوئ؟ خو مسیر باید بدلون وکړي. اوس مهال اور د ماڼۍ په لور روان دی، باید یو کار وکړو. سنان هر څومره ژر چې کېږي موږ باید ماڼۍ ته لاړ شو، وضعیت خراب دی. رښتیا ویلو ستا اوسېدل دلته ښه نه دی، زر باید ماڼۍ ته لاړ شي. ته زما اندېښنه مه کوه، ستا دنده مهمه ده. زر یوه شېبه زه مرسم. انجونو تاسو لږې لرې شئ، هیله کوم لږې لرې شئ، که نه چې هوا ورته راشي او لږه ساه واخلي. ساه یې واخیسته؟ ګلفیدان ته ښه یې؟ ښه یم میرمنې. ولې داسې ناڅاپه بېهوشه شوه؟ همدا چې واورېدل د نامک پاچا سر له سلطانه غوښتی دی، ناڅاپه بېهوشه شوه. ګلفیدان دا خبره رښتیا ده؟ میرمنې تاسو څه وایئ؟ تاسو ګلفیدان هیڅ نه پیژنئ؟ یو حساس فطرت لري، د هرې خبرې لپاره زر خفه کېږي. همدا چې خبره شوه د نامک پاشا سر یې غوښتی، خفه شوه او بېهوشه شوه. د دې بلاګانو د خلاصون لپاره یې د هغه سر غوښتی. نه پوهېږم چې سلطان ولې دا مسله ځنډوي او په اړه یې فکر کوي. تاسو د حکومت له خبرو په هېڅ هم نه پوهېږئ اشوب جانې. کله چې د ټول هېواد خبره وي نو سلطان مو چې هر څوک غواړي قرباني کولی شي. نور هیڅ کلام په خپل زړه یو کار تر سره نه کړي، ځکه ته موږ څخه امانت یې.
تاسو په حق یې سلطانه، خو ډیره اړینه مسله وه، پام مې نه و. پلار دې څنګه دی؟ سلامت اوسې سلطانه، ښه دی. اوس په کور کې دی. ښاغلی ظاهر ژوندی دې وي. بالکل په سم وخت کې راورسېدل دي، خدای شکر. د ښار وضعیت څنګه دی؟ د ګالاتا د کلي خلک بریالي شول چې اور ګل کړي سلطانه، خو باد خپله مخه بدله کړه. کله چې دې خواته راتلم خپله مې ولیده، اور د ماڼۍ طرف ته را روان و. موږ څومره وخت لرو؟ په همدې تیزۍ سره که راشي تر سبا سهاره به اور ماڼۍ ته راورسېږي. میرمن ریحان، خیرات خدای، په تا څه شوي؟ په ما څه نه دي شوي. میرمن اسما مې پکار ده. اسما په خپله کوټه کې ده. فکر کوم چې کومه خبره شوې ده. هله راته ویې خبر را رسېدلی دی چې اور د ماڼۍ خواته روان دی. ډېر ښه. خو داسې ښکاري چې ته کومې بلې خبرې ورخطا کړي. پنځم ستون مشرانو د اور لبن لپاره یو شرط ایښی دی. د نمک پاچا سر یې غوښتی. ریحانې، ښه مې خبرو ته غوږ ونیسه. اسما باید له دې خبرو نه خبره نه شي. دا څنګه امکان لري؟ دا خبره څنګه پته ما چې درته وویل خبره نه شي، نو باید خبره نه شي. پوه شوې؟ د میرمن اسما د ښه والي لپاره مجبوره یې چې دا کار وکړې. موږ ډېر نږدې یو. دا خبر کولی شي چې هر څه له منځه یوسي. څه خبره ده چې زه خبره نه یم. خیرت خدای نمک پاشا، خانو څه ته ګورئ؟ سیند ته. کیدای شي بیا ځلې لیدلې زما په نصیب کې نه وي موسی. یعنې چمتو یې چې د دې هیواد لپاره ځان قربان کړې؟ همداسې ده. ته خپله ووایه، په داسې یو وضعیت کې د خپل هیواد نه ځان نه قربانوې؟ ما په دې کار کې مخکې وم. زما دنده دا ده چې یوازې سلطان ته خدمت وکړم. چې داسې ده نو سترګې دې ښې وغړوه او دې ښکلي طبیعت ته وګوره. په داسې یو وضعیت کې دی چې انسانان د طبیعت په قدر ډېر ښه پوهېږي. په داسې یو وضعیت کې دی چې د وروستي ځل لپاره غواړي د خپلې معشوقې څېره وویني. کوم کارونه چې نه دي ترسره کړي یادېږي. هر څه یې د سترګو په وړاندې دي. اوه خبره دې ډېره اوږده کړه پاشا. که بل څوک یې باوري فکر به وکړي چې سبا د جنازه بسي. اول خو تا چاته نه تسلیموو، یعنې چې سلطان هرومرو ورته یوه لاره پیدا کوي. ځینې شیان دي چې هېڅ چاره نه لري موسی. دام هم داسې وګڼه. ما له تاسو نه یوه پوښتنه وکړه. ریحانې، ته نه غواړې چې ما ته څه ووایې؟ میرمنې، زه یې درته وایم چې څه خبره ده. د اور مسیر همدا شیبه ماڼۍ ته په نږدې کېدو ده. دا خو ښه خبره ده. یعنې چې په محمود خان باندې نورم فشار ډېر شوی دی. د اید سیمې اور مړ شوی دی زما سلطانه. خو د هوجا پاشا په سیمه کې نورم ډېر شوی دی. دې وضعیت ته رسېدلی چې مرګ ژوبلی نه شمېرل کېږي. د مرستې رسونې وسایل فکر کوم بسنه نه کوي. له بده مرغه زما سلطانه، تر څو چې د 5 میاشتنې مشران لاس په کار نه شي، په یوازې موږ نشو کولی چې د هغه اور مخه ونیسو. سلطانه، څه به کوو؟ فکر کوم پاشا، فکر کوم. خدای به هرومرو یوه لاره راوښیي. کېږي زه په لار کې خپل بانک څخه وتړم. ډېر کالي به واخلم. زه ډېر ځورېږم. انجونو، یوه شېبه غلی شئ او زما خبرو ته غوږ شئ. د دې وخت نه دی چې تاسو ورخطا شئ. په ګالاتا کې سرتیرو اور ګل کړی دی. تاسو باید قوي واوسئ. سلطان مو اوس ډېر خفه دی. موږ ټول باید له هغه سره مرسته وکړو، نه دا چې په غال مغال هغه نورم خفه کړو. موږ یوازې یو کور لرو میرمنې، هغه هم دا ماڼۍ ده. ستا په څېر د تېښتې لپاره نور ځایونه نه لرو. زه هلته د پلار د ژغورلو لپاره تللې وم.
او په دې ډېره ښه پوهېږم چې دا ځای هم زما کور دی. وګورو ښوونکي ډېر ژر به هر څه ښکاره شي. باید له سلطان سره زه خبرې وکړم. نه غواړم له دې نه ډېر خطر زموږ شهزادګانو ته مخامخ شي. خبره خلاصه ده. باید دا ماڼۍ پرېږدو او لاړ شو. سلطان خپله وروستۍ پرېکړه وکړه صدراعظم صاحب. تر اوسه نه. سلطان صاحب یو ځل وضعیت څېړي. پرېکړه کول دومره اسانه نه ده ملګرو، ډېره سخته ده. له یوې خوا نه نامک پاشا چې موږ ټول هغه ستایو، او له بلې خوا نه زموږ دا لوی پایتخت. محموده حالا هڅه وکړه چې راښکته شې. درس ته ناوخته کېږي. ډېر جګ دی، وېرېږم ښکته کېدی نه شم. دومره هم جګ نه دی. کولی شې هله نور زر که نه کېږي. نه یې شم کولی. زه خپله درځم. تر درې پورې حساب کوم. بیا یو ځای ځان اچوه. سمه ده. چمتو یې؟ هو چمتو یم. یو دوه درې. سلطانه هوښیار سلطان غواړي تاسو سره وویني. راویلېږه. زما سلطانه که اجازه مې وي زه غواړم د یوې مسئلې په اړه له تا سره ته لومړی هلته کښېنه. څنګه یې؟ اولادونه څنګه دي؟ اندېښنه مه کوئ، ښه دي شکر. خو ستاسو د روغتیا لپاره او د سلطنت لپاره لږ په اندېښنه کې یو. د څه لپاره؟ سلطانه ټول په اندېښنه کې دي. وایي امکان لري تر سهاره پورې ورمانۍ ته ورسېږي. رښتیا دي. باد د ورماسیر ماڼۍ خواته راتاو کړی دی. د شهزادګانو لپاره په اندېښنه یم سلطانه. زه فکر کوم که د ماڼۍ نه لاړ شو ښه به وي. ستاسو نظر څه دی؟ که زه اوس لاړ شم نو ټول به فکر وکړي زه تسلیم شوی یم. زه هېڅکله ماڼۍ نه پرېږدم. خو سلطانه زه هېڅ ځای ته هم نه ځم. خو کوم کسان چې په ماڼۍ کې دی هېڅکله زه ورته نه تسلیموم په هېڅ وجه. تاسو که لاړ شئ ښه به وي. هر څنګه چې تاسو ته سم ښکاري سلطانه. میرمن ګوهر را وغواړه. نامک پاشا ماښام مو په خیر اغلې. تاسو خو وینئ چې ماښام شوی دی. هوا هم ډېره سړه ده. داسې نه چې ساړه مو وشي. کاش یوازې همدا ستونزه وای. له هر څه خبره یم، خو تاسو مه خفه کېږئ. زموږ سلطان به تاسو هېڅ کلم تسلیم نه کړي. ښه نو وروسته له هغې به څه وشي اغلې؟ د ځان ژوندي پاتې کېدو لپاره اجازه ورکوم چې دا لوی ښار په اور وسوځي. ښار به بیرته جوړ شي، خو انسان هېڅکله نه راستنېږي. انسان بیرته نه جوړیږي. کله کله دا هیروم چې تاسو یوه ځوانه جلۍ یاستئ. په هر حال دا به ښه نه وي چې په داسې مسایلو کې له دې نه ډېر تاسو سره خبرې وکړم. داسې فکر مه کوئ. کولی شي راباندې حساب وکړئ. هره مسله چې د زړه وي کولی شي را سره خبرې وکړئ. تاسو د دې خبرو په کیسه کې مه کېږئ. د خدای په مرسته به سبا سهار انشاءالله چې یوه ډېره ښه ورځ ولرو. تاسو چې له ما سره نه اوسئ، د ښې ورځې درلودل څه اهمیت لري؟ میرمن ګوهر د ماڼۍ کسان ته وایي خپل چمتووالی ونیسي. سبا سهار ټول باید د ستړیا ماڼۍ ته لاړ شي. زه تاسې یوازې نه پرېږدم زما سلطانه. دا له ما نه مه غواړئ. میرمن ګوهر ما ورته ډېرې سختې ورځې تېرې کړې. د مرګ له خولې نه راوګرځېدلو.
د لاس زخمونه دې اوس هم په هغه دستکشو پټوي که نه فکر کوي دا مې هېر کړی دی چې څنګه هغه کسان چې غوښته ما وژني هغه د په سکروټ که وویشتل اړتیا شوه بیا هم دا کار کوم زما سلطان پوهېږم دا هم دې لپاره د هر څه نه مخکې ستا مشرۍ ته اړتیا لرم بښنه دې نه منم باید لاړه شي امر مو په ځای کېږي زما سلطانه د خدای په مرسته ژمني ماڼۍ ته به ټول روغ رمټ ورسوم انشاءالله تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ خیرت خدای ښاغلی خالده داسې ښکاري چې نه غواړئ سلطان سره دلته ماڼۍ کې اوسئ په دې ورختایي سره تاسو چیرته ځئ ما ډېر غوښتل چې له سلطان سره پاتې شم خو تاسو د وضعیت نه خبر پوهېږم ښاغلی خالده پوهېږم دروازه همغې خواته ده هله وخت مه ضایع کوئ ډېر شیان مه اخلئ یوازې کوم شیان واخلئ چې په کاریږي مو بس میرمن ګوهر وایي چې ټول ژمني ماڼۍ ته ځي دا رښتیا دي دا رښتیا ده او سلطان مو هغوی هم ځي همداسې ده نه سلطان نه ځي همدلته به څنګه امکان لري یعنې هغوی باید یوازې پرېږدو ولاړ شو دا خپله د سلطان امر دی ښوونکي که ته هم چمتووالی ونیسئ نو ډېر به ښه وي هله زر کوئ ښوونکې اورمې تر اوسه همدلته یې فکر کوم ته له خپل ځانه کور مور نه لرې دا خبره تا پورې اړه نه لري تا څه وویل د غرقېدو په وخت کې اول موږکان کښتۍ خوشي کوي خپل حد دې وپېژنه ښوونکي سلطان مو له دې ځای چېرته نه ځي نو زه هم همدلته اوسم سلطانه مېرمن ښوونکي غواړي تاسو سره وویني راویلېږه خیرات خدای ښوونکي سلطانه څه مې چې واورېدل رښتیا دي همدا چې تاسو له موږ سره نه ځئ هو رښتیا دي زه همدلته اوسم نه کېږي هیڅ امکان نه لري فکر کوم بیا د هېر کړي چې ستا مخکې څوک ولاړ دي د ماڼۍ خواته ور را روان دی تاسو په هیڅ وجه دلته اوسېدی نه سئ که په تاسو څه وشول بیا څه مې چې درته ویلې ومې ویل ته له دې ځایه تللی شي ښه دی داسې چې دی زه له دې ځایه هېڅ چېرته نه ځم له تاسو سره یو ځای هم دلته اوسم سنان زه په داسې حالت کې نه یم چې ستا لپاره سرګردانه اوسم اړینه نه ده چې زما لپاره سرګردانه اوسئ زه د ماڼۍ په یو کونج کې یو ځای کې کښېنم حتی اړینه نه دی چې تاسو ما ووینئ سلطانه نه کېږي ولې نه کېږي ومې ویل نه کېږي خو ولې نه کېږي کله مې چې ویل نه کېږي نو نه کېږي نور څه نه غواړم واورم ته به ځې خبره خلاصه امر به په ځای کېږي سلطانه
د ښار وضعیت په ډیر بد حالت کې دی میرمنې. سلطان مو ډیر د فشار لاندې دی. ماڼۍ خالی کوي. کم مهم اسنادونه چې په ماڼۍ کې ول ټول مې راټول کړل او را مې وړل. ښه به دا وي چې ووایې چې اوس پوه شوی چې څه یې له لاسه ورکړي دي. تر اوسه بې ځایه هڅه کوي. کوم څه نه دي پاتې میرمنې. ډېر ښه. خو کومې مسالې چې زه په اندېښنه کړې یم دا دی چې 5 ستون ته یې هېڅ هم ونه ویل. پوهېږم چې ضدي دی خو فکر مې نه کوو چې تر دې حده ضدي اوسي یا کومه بله خبره په منځ کې ده. تاسو په دې اړه اندېښنه مه کوئ میرمنې. ډېر لږ پاتې دي چې د سلطنت په تخت کښېنئ. ستاسو په مرسته به حکومت بیرته خپل پخواني حالت ته ورسیږي. ناهیلي ته مو زړه کې ځای مه ورکوئ. دا هر څه یوازې د امنیت نیولو لپاره دی. د خدای په مرسته به هر څه بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځي. د هر څه نه مخکې ستا د هوښیار دنده دا ده چې ماشومانو ته پام وکړئ. پلار جانه تاسو بیا څه وخت زموږ خواته راځئ؟ ډېرې خبرې دي چې باید حال یې کم ګرانه. زر بیرته ټول سره یو ځای کیږو. پلاره زه نور لوی شوی یم. زه غواړم تاسو سره اوسم. زه هم غواړم تاسو سره اوسم. البته چې تاسو لوی شوي په دې کې شک نشته. د همدې لپاره تاسو لیږم چې وکولی شئ د ماڼۍ مسؤلیت واخلئ. ښه نو شهزاده کېدل اسانه کار نه دی. وروسته له ډېر مسؤلیت ستاسو په غاړه دی. تاسو لوی خدای ته سپارم. تللی شئ. پاشا ښاغلی خالد اسنادونه واخیستل او له ماڼۍ نه ووت. فکر نه کوئ چې له 5 ستنې سره به خیرت خدای پاشا چیرته ځئ؟ سفر لري له خیره. هیله من یم چې کوم لیونتوب ونه کړي. اندېښنه مه کوه موسی. زما ځان ارزښتمند دی. په اسانۍ له ځانه نه تېرېږم. غواړم په خبرو دې باور وکم پاشا. خو سترګې دې یو څه وایي او خوله دې بل څه وایي. څم لکه د سیوري په شان ګام په ګام ما څارې موسی. هېڅ خبره هم نه ده. ګېډه مې وږې ده. که ستا اجازه وي کولی شم چې یو څه وخورم موسی؟ هو بالکل اجازه ده. مهرباني وکړه. اشپز هم له ماڼۍ نه ځي. خېټه دې مړه کړه. هله نو خپل توکي په ګاډۍ کې کېدی زر کوئ. بیا هم ته د کاروان ټول مسؤلیت زما په غاړه دی شهزاده. زر کوئ لږ بیړه وکئ. انا نه ښکلې کوترې ته هم بیړه وکړه. زه راځم ښاغلی امبره. یوازې تاسو ځئ. اوهو سینان ته لیونۍ شوې که اړتیا وه نو زم پاتې کېږم. زما پرېکړه همدا ده چې زه نه ځم. داسې چې ده زه هم نه ځم. ما ښه فکر کړی او دا پرېکړه مې نیولې او دې پایلې ته ورسېدم چې دې ما دلته اوسېدل ښه دي. پرېږده چې پاتې شي. په خپلو بې ځایه خبرو زموږ وخت نیسي. دا کاروان د شهزادګانو او ملکو دی. اړتیا نشته چې دا زموږ له سره لاړه شي. ډېر ښه. نو داسې چې دا حرکت کوو.
په خیر لاړ شئ تاسو ټول په خدای سپارم موسی چمتو شئ ټول راټولېږو د عید میدان ته ځو د ماڼۍ سرتېریم باید چمتوالی ونیسي زه خپله دې جګړې رهبري کوم خو سلطانه هیله کوم دا کار مه کوئ هغه خاینان ډېر خطرناکه دي زما ومنئ دا کار مه کوئ که چیرې زه له خطر نه وېرېدلم نو دا ماڼۍ به مې مخکې پرېښې وه زه د دې دولت پاچا یم د حکومت ټوله اجازه زما په امر مخته ځي پوه شوې او هر هغه څوک چې زما خبرې نه مني باید په دې پوه شي چې مخې ته یوازې زه ولاړ یم امر مه په ځای کېږي میرمنې تاسو تل زما په ژوند کې په ما مهربانه وې دلته چې راغلم ماشومه وم له ما نه مې ساتنه وکړه او لویه شوم داسې ناڅاپه دې دا پوښتنه ولې رانه وکړه ما ته وویل چې دا خبره تاسو ته ونه کړم ویل یې چې ستا د ښېګڼې لپاره ده خو زه تاسو ته دروغ نشم ویل زه نه غواړم ګناهګاره شم میرمنې له تاسو نه کوم څه پټوي څوک څه شی پټوي ستاسو مور ما ته یې ویلې چې تاسو ته څه ونه وایم 5 ستون د اوربند لپاره یو شرط ایښی دی میرمن جان څه شرط یې ایښی دی راته ووایه د محمد پاچا سر یې غوښتی میرمن څه ښاغلی خیرالدین ته یې ویلې چې یوازې په همدې شرط موږ اوربند کوو حال حاضر کوه ماڼۍ ته ځو په سترګو اغلې ودرېږئ ودرېږئ ماڼۍ ته نه شئ څه نه بیا څه وایې سلطان مو همداسې امر کړی دی سیده ژمنۍ ماڼۍ ته نه کېږي همدا اوس له هغه ځای راغله په ماڼۍ کې د 15 ستنې کسان دي څنګه امکان لري پرون شپه زه خپل عمل څوم ته دننه ماڼۍ ته لاړې دننه لاړ نه شو خو د هغوی مشر مې ولیده هغوی موږ ته کمین نیولی دی که شهزادګان له موږ نه واخلي نو د سلطان ځواب به څه وایي ورکړو خدایه ولې داسې نه وایي چې ټول ځایونه یې نیولي یوه شېبه ارامه اوس همبره تا د هغوی کسان ولیدل یو څوک مې ولیده خو مې نه پېژانده ما خو درته وویل همدا بسنه نه کوي تا څنګه ولیدل چې عثمان ونه شو لیدی دروازه خلاصه شوه ومې لیده درته مې وویل چې په کمین کې یو ولې په خبره باور نه کوئ ولې دې باید په خبرو باور وکړو ته ملا غسر تیرونه یې امکان لري چې تم خاین اوسې درځئ چې ځو ودرېږئ هیڅ کله نه درېږو ما خپل سلطان سره ژمنه کړې ده سرلښکره درته مې وویل چې ودرېږه ته لیونی شوی یې که څنګه توره دې ښکته که زه ونه تله تا غواړې څه وکړي ما درته نه ویلي چې دایم یو خاین دی زه خاین نه یم میرمنې یوازې له امانت نه ساتنه کوم سرلښکره حرکت ونه کړې که نه نو ته پوهېږې چې زه له تا سره څه کوم تاسو هم لاړ شئ وګورئ چې وضعیت څنګه دی زما سلطانه سنان ته دلته څه کوې ها سلطانه ما ونه شو کړی چې تاسو دلته یوازې پرېږدم
ته ولې زما خبره نه منې ها ومې ویل راشه رانغلې ومې ویل لاړه شه نسې ته لکه چې مرګ نه ویرېږې تر څو چې تاسو یې زه له هېڅ څه نه ویرېږم. زه حیرانه پاتې یم چې له تا سره څه وکړم نه پوهېږم څنګه انسان یې همدا چې غږ مې پورته شي سترګې ډکېږي او شونډې دې رپېږي خو اوس وینم چې خپله غواړې د مرګ خولې ته لاړه شي. ما ته مې د خپلوانو د لاسه ورکول له مرګ نه بدتر دی سلطانه. نه پوهېږم ولې موږ د مرګ په اړه خبرې کوو. زه ډاډه یم چې تاسو یو حل لاره پیدا کوئ حتما. ما یوه د حل لاره ورته پیدا کړې اړینه نه ده چې اندېښنه وکړي. اسما ته دلته څه کوې نه پوهېږې چې د باندې وضعیت ګواښمن راغلم دی. چې ستا مخنیوی وکړم چې لاړ نه شي. زه بېرته د تګ لاره نه لرم اسما. مه ځه نامکه مه ځه. دې ته اندېښمن وم چې مخکې له مرګه به تا ونه شم لیدی. دا دی اوس مې نو وروستۍ هیله هم پوره شوه. اوس به په ارامه زه خپل ځان د هېواد نه قربان کړم. نه هیله کوم دا خبره مه کوه. د دې لپاره چې مخه دې ونیسم څه وکړم ووایه. هر کار چې ووایې ترسره کوم یې. که چیرې ما وبښې همدا راته بسه نه کوي. په ژوند کې مې یوازې یو ځل تېروتنه کړې ده. سره له دې چې راته ګرانه وې اجازه مې ورکړه چې تا رانه واخلي. که چیرې اوس وایې قسم خورم چې تېر شوی وخت مې بېرته راګرځوه اسما. خو اوس ډېر ناوخته شوی دی. د همدې لپاره که ما وبښې نو له دې دنیا نه به په ډکو لاسونو لاړ شم. نامکه مه زه هیله کوم زه خو دې بخښم خو تلای نشي رانه. بله چاره نه لرو اسما چاره نه لرو. هغه دی راورسېده. تاسو پلان لره ها مونږ هغه ځای ولیده هېڅوک هم هلته نه و. که ماڼۍ ته نږدې شو د ژوند وروستۍ ورځ به مو وي. سرلښکره د دوی ګناه په غاړه مه اخله. یو مو وایئ چې شته بل مو وایئ چې نشته د چا خبره ومنو. مونږ لاړو هغه ځای مو وکته هلته د 15 مستني کسان نه وو. امکان لري چې هلته پټ شوي ما د وي. خپل سلطان سره یوه ژمنه کړې دا کاروان به هماغه خواته ورځي. په داسې حالت کې پیچا باندې باور نشو کولی. ښه نو اوس به څه کوو د خدای لپاره. زه په دې ځوان اتل باور لرم. څو ځلې دې ځوان زما ژوند ژغورلی او پوهېږم چې خاین نه دی. هر څه چې دی ووایي هماغسې کوو. سرلښکره اوس دې نو توره اښکته که. چا چې زما خور ژغورلی ده هغه خاین نه دی. سرلښکره زه د سلطان زوی یم. توره دې ښکته که. رښتیا وایي ښکته که. داسې چې ده نه ځو شاته مور لګېدنه ده مخکې مو د 5 ستون کسان دي. څه به وکړو چېرته لاړ شو؟ فکر کوم په همدې ځنګله کې به پاتې شو. سلطانه مونږ چمتو یو. چیرته ځئ؟ د ایت میدان ته. دا ځل د جګړې رهبري ما په غاړه اخیستې ده. نه کېږي امکان نه لري. دا په دې معنا ده چې د مرګ خواته ځئ. زه درته د دې اجازه نه درکوم. سلطانه هیله کوم مه ځئ. تاسو به ووژني.
ژړا کول دې بس کا. زه نه غواړم تا په داسې حالت کې پرېږدم پوه شوې. که تا لږم زه پېژندلی اوسېږم نو په دې پوهېږې چې هېڅکله د خپلې خبرې نه اوړم او هېڅکله د بېغیرته انسان غوندې یوازې دلته نه کښېنم. ګوره ښار سوځي. مخکې له دې نه چې ښار وسوځي او ټولو خاورو سره خاوره شي دا زما دنده ده چې دې حالت ته د پای ټکی کېږدم. زه ډېر ښه پوهېږم چې څه وکړم. سلطانه سلطانه ته به وایې چې اسمان سوری شوی اوسي. وګورئ باران وریږي. وګورئ رحمت وریږي رحمت. د الله دا رحمت به ټول اور مړ کړي. وخت مه ضایع کوئ. سر لښکره موږ بیرته خپلې ماڼۍ خواته ګرځو. بیرته باران وریږي باران وریږي سلطانه. وګورئ څومره ښایسته وریږي. زه ورسره ډېره مینه لرم. دا باران کولی شي چې ټول اور مړ کړي. اسمه وګوره خپلې هیلې ته ورسېدې. زه هېڅ چېرته نه ځم. اوس نو پنځم استن. داسې هېڅ هم نه لري چې وشي کولی زموږ سلطان پرې وګواښي. البته چې همداسې ده. خو ته خوشحاله نه ښکاري. دا چې ته راته ژوندی اوسې همدا راته بسنه کوي. ډېره بښنه غواړم. دومره خوشحاله وم چې هېڅ په ځان پوه نه شوم چې څه کوم. اندېښنه مه کوه. ما د له دې عجیبو غریبو کارونو سره عادت کړی. همدا چې ودې ویل میدان ته ځم ډېره وویرېدم. د دې لپاره چې خلکو ته مو او ښار ته مو تاوان ونه رسېږي. لږ پاتې و چې د مرګ خواته. ارامه اوسه هر څه تېر شو. زما دا خبرې هېڅ نه خوښېږي. زما په ځای چې هر څوک وایي دا کار یې کوم. نه نه یې کوم. ښه سمه ده. دا دې غلی شوم سلطانه. ماشومان او نور خدای خبر چې د باران په اورېدلو به څونه خوشحاله شوي وي سلطانه. اوس نو هغوی باید ژر بېرته راشي. همداسې ده که نه؟ البته چې بېرته به راځي. باران چې اورېږي اوبه ورګلوي. هر څه بېرته ښه کېږي. هر څه به سم شي. باران خدا ورګلوي. خو کوم اور چې زما په زړه کې لګېدلی د هغې لپاره باید زه یو کار ترسره کړم. نامک پاشا پاشا نامک پاشا دې نه ده لیدلی؟ لیدلی مې ده ښاغلیه. په آس باندې سپور شه او له ماڼۍ څخه ووته. نه پوهېږم چې چېرته لاړه. تا څه وکړه پاشا؟ زه باید ماڼۍ ته لاړ شم. که نه خو زړه مې کېږي چې ټول عمر همدلته ودرېږم او ستا سترګو ته وګورم. زه باید بېرته کور ته لاړه شم. وروسته له دې بله مانه نه تښتې اسمان. وروره همغه نمک پاشا نه دی؟ همغه دی. موږ په اسمان لټوو. خدای په ځمکه راکړه. سلطان دې پام کوه اسما. ځان مه پېژنه نمک پاشا. اوس مو ګوتو ته راغلی. پام کوه
وایي تاسو پوهیږئ چې چا سره مخامخ یئ؟ زه میرمن اسما سلطان یم. خپل حد وپېژنئ. زه امر کوم چې خپلو لارو ته مو دوام ورکړئ. موږ تاسو ته ډېر زیات درناوی لرو. خو دا یوه ډېره اساسه موضوع ده. زموږ د لارې نه لرې په اصل کې تاسو باید لرې شئ. که نه نو سزا به مو ډېره لویه وي. ای ته پوه نه شوې؟ بسه نور ډېرې خبرې مه کوه. د مخې نه لاس دې لرې که بدبخته. راشئ هر چېرته چې غواړئ در سره ځم. بسنه کوي چې مېرمن اسما ته یې څه ونه وایئ. نامکه سلطانه د عالمانو سره به خبرې وکړو او ورسره یوه مشوره به وکړو. ډېره ښه خبره ده. سلطانه خیرات خدای موسی څه خبره ده؟ نامک پاشا په آس سپور شوی دی او لعنت دې په شیطان وي. هرومرو تلی چې ځان تسلیم کړي. موسی زر کوه هغې پسې لاړ شه. مخکې له دې نه چې کوم لیونتوب وکړي هغه راولئ. په سترګو سلطانه ډېر لامده شوي ویرېږم چې ناروغه نه شي. نیم ساعت کېږي چې باران درېدلی. زه وخت بد شوی. هله نو دا چې په ما دې باور وکړو مننه کوم شهزادګۍ. نه پوهېږم چې ولې په ما دومره باور لرئ. دومره خوش باوره مه اوسه. انسان چې په یو لاره کې پاتې شي مجبوره کېږي چې په تا هم باور وکړي. بله لاره نشته. ژبه خو دې دا وایي خو فکر کوم چې زړه دې کم بل څه تا ځان هم داسې خوشحاله وي. نو خوشحاله وئ کومه ستونزه نشته. وبینم چې زړه مې څه وایي. هیڅ غږ نشته. صالحې غواړم یو خبره تا ته وکړم خو فکر نه کوم له اورېدلو یې خوشحاله شي. خبره د څه ده؟ زه پوهېږم هغه سرتېرې باندې میینه شوې یې. خدای دې در سره مرسته وکړي. ته څه وایې؟ دا خبره نو له کومه شوه؟ ما همدا اوس ستاسو جنجال ولیدو. که څوک یو چا سره داسې جنجال وکړي نو هرومرو په زړه کې کوم څه شته صالحې؟ هیله کوم بې ځایه خبرې مه کوه ګلفیدان. زه له یو معمولي سرتېرې سره څه کار درلودلی شم؟ خو داسې وایې خو همدا چې یو فرصت د خبرې پیدا شي ته یې له لاسه نه بس نه کوي ګلفیدان. که داسې خبرې وکړې زړه دې ماتوم. داسې خبرې نشته. دا چې د نمک پاشا ژوند وژغورل شو نو ارامه شوې. نو اوس غواړې د نورو د زړونو خبرې هواره کړي؟ نه غواړم چې دروغ ووایم. زه ډېره خوشحاله یم. نه بیا مېرمن اسما له نامک سره خبرې کوي ګلفیدان. ته اندېښنه مه کوه. هرومرو په خپله خبره درېږي. وای وای پوهېدم چې موږ بریالي کېږو. خو دا چې دومره زر په دې اړه مې فکر هم نه و کړی. کوم فکر چې تاسو کوئ زموږ سلطان داسې یو کار نه دی کړی. زه مې په خپله خوښه تاسو خاینانو څخه راغلی یم. پوه شوئ؟ بالکل لکه زموږ د سرلښکرو په شان. هلته به په دار زړول کېږي.